بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په واتس اپ کې درته یو مهم اپشن نن ښیم. ډیری دوستان دي هغوی ځینې وخت وایي چې مونږه په واتس اپ کې د ګروپونو څخه تنګ راغلي یو چې هر څوک مونږه په خپل سر په ګروپ کې اډ کوي او مونږ غواړو چې دغه اپشن بند کړو. مطلب په واتس اپ کې په خپل سر باندې مونږه څوک اډ نه کړي. نو تاسې به واتس اپ خلاص کړئ او د واتس اپ خلاصولو نه وروسته به تاسې راشئ او دغه تریپل ډاټ چې دی په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړو بیا به تاسې راشئ، په دې کې به سیټینګ انتخاب کړئ. د سیټینګ نه وروسته به تاسې راسئ، دلته به په دې کې پیدا کړئ پرایویسي مو چې پیدا کړه په دې باندې به کلیک وکړئ. دې کې به بیا تاسې لاندې راشئ، پیدا به کوئ ګروپس مو پیدا کړه. کله مو چې دا پیدا کړه په دې باندې به کلیک وکړئ. دې کې څه وګورئ، تاسې به راوګورئ اپشن یې ورکړی. لومړی وایي چې هو کن اډ می ټو ګروپ، څوک کولی شي چې ما ګروپ ته اډ کړي. نو که اولنی انتخاب کې ایوریون هر څوک کولی شي، مای کانټاکټ صرف چې تا سره کم سب نمبر دی هغه کولی شي، او اخرنی دی مای کانټاکټس ایکسپټ. ګورئ اخرنی باندې به تاسې کلیک وکړئ. دې کې که چیرته غواړئ چې هیڅوک تا اډ نه کړي نو تاسې به ورته دغه ټول چې کم نمبر دی دا به سلیکټ کړئ. دې ځای نه ګوره دغه کم نښه چې ښکاري ټیک مارک په دې به کلیک وکړئ او بیا به چې کله مو کلیک وکړ را به شي دا به دې ځای نه تاسې اوکې کوئ. چې اوکې مو کړه ګورئ ټولې کمې نمبرې چې دي هغه اوس تاسې هیڅوک نشي کولی چې په ګروپ کې اډ کړي. که چیرته غواړئ چې تاسې څوک په ګروپ کې اډ کړي نو دې باندې به کلیک وکړئ او دې ځای نه مثال تاسې ځینو ته اجازه ورکوئ نو هغې نه به بیا دا ټیک مارک داسې لرې کړئ. فرضاً زه غواړم دغسې څو کسانو ته اجازه ورکوم چې په ګروپ کې مې اډ کړي. اوکې کړئ. دې ځای نه دغه کسان چې تا اجازه ورکړې تا په ګروپ کې اډ کړي نو دوی کولی شي چې تا اډ کړي. او که چیرته غواړئ چې مطلب هیڅوک اجازه ونه لري ټول به سلیکټ کړئ، اوکې به کړئ. نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې چاته اجازه ورنه کړئ چې په ګروپ کې تاسې اډ کړي. نو که ویډیو مې خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.